د بلخ سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا په مشرۍ د راتلونکي لوی اختر په مناسبت د امنیت د لا ښه کېدو په موخه غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې بېلابېلو امنیتي، ملکي او روغتیایي ادارو رئیسانو او استازو ګډون کړی و. لومړی د بلخ سرپرست والي حاجي محمد یوسف وفا ټولو مسؤلینو ته ښه راغلاست ووایو او د غونډې د اجنډا مطابق امنیتي او نورو مربوطه ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په څه ډول کولی شي ترڅو د راتلونکي لوی اختر په مناسبت د دې ولس امنیت ته لا ښه توجه وکړي. په کومو جامع جوماتونو کې چې د اختر لمونځونه ادا کیږي، د لمانځه د وختونو او د امیر المؤمنین اختریز پیغام د منبرونو له لارې خلکو ته رسولو په تړاو بحث او خبرې اترې وشوې. وروسته راغلو ټولو مسؤلینو په نوبتي شکل بلخ ولایت کې د راتلونکي لوی اختر په مناسبت د امنیت د لا ښه کېدو، د عیدګاه د لمانځه ځایونو د لمانځه وخت او په لمانځه کې د ویناوالو، د امیر المؤمنین اختریز پیغام ویونکي او د عیدګاه لمانځه ورکوونکي په اړه خپل نظرونه او مشورې د بلخ سرپرست والي سره شریکې کړې چې د والي له لوري ورباندې لازمي پریکړې ونیول شي. وروسته غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.